د حکومت مرکچی پلاوی او ډاکټر عبدالله چیرته تللی دي او آیا ډاکټر عبدالله کولی شي افغانستان ته سوله راوړي او مایک پمپیو بیا طالبانو ته څه ویلي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دې مهمه ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د سولې خبرو لپاره د حکومتي مرکچی پلاوي د ملي روغې جوړې عالي شورا د رئیس په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. په دغه پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزیر حنیف اتمر په ګډون د مذاکراتي ټیم غړي او ځینې نور کسان شامل دي. د دولت مرکچی پلاوی د 4 میرمنو په ګډون 21 غړي لري چې مشرۍ معصوم ستانکزی کوي. د ملي روغې جوړې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به د بین الافغاني خبرو د پرانیستي مراسمو کې خبري وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی دی چې ښاغلی عبدالله به د کوربه هیواد له چارواکو او د مراسمو له یو شمېر ګډونوالو سره وویني. ټاکل شوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سبا شنبه قطر کې پیل شي. دغو مراسمو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د یو شمېر هیوادونو استازي هم ورځي. افغانان هیله لري چې دغه خبرې به یو مثبته پایله ولري. بلخوا بل خبر دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن ورځ د قطر پلازمینه دوحې ته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تللی دی. نوموړي دوحې ته له تګ وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو دوی سره سولې ته د رسیدو لپاره جدي ژمنې کړي دي، خو دوی یې پلي کولو ته منتظره دي. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د حکومت د مصالحې عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت مرکچی پلاوی نن د بین الافغاني خبرو په موخه دوحې ته لاړ. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، حتما زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.